دا د کوهاټ پوهنتون زده کوونکي دي چې 2 ورځنۍ کلتوري میلې پر مهال دودیز رقص کوي. په میله کې زده کوونکو یو شمېر د بیلابیل ډول کلتوري او د دودیزو خوړو سټایلونه هم لګولي ول. څومره دا تاسو څیزونه ګورئ دا ټول د مو تاریخي د کلچر د ثقافت حصه ده. مو کوشش کړی چې دا مو راغونډ کړي دي او دنیا ته یې وښیي چې موږ چې کوم کلچر دی، موږ کوم ثقافت دی، موږ کوم پښتو طریقه کار دی، هغه دغه دی. هغه به انګیټۍ وه، ټول مشران په یو ځای باندې ناست وو لکه څنګه د کوم محفل جوړ ده. میله کې په لومړي وار افغان زده کوونکو لخوا بیلابیل کلتوري توکي او جامې نمایش لپاره کېښودل شوي وې. په دې مهال نندرتون کې ځایي شاعرانو مشاعره تبیا کړه او د مینوالو نه یې داد ترلاسه کړ. ته ټپره ته د مینې په نوم ته ټپره ته د مینې په نوم ما په خوله کې یا قربان راوړی دی، ما په خپل جانان ایمان راوړی دی. اوس به ستوري رانه ټول په ځمکه توی شي، اوس به ستوري رانه ټول په ځمکه توی شي. نن مې لپه کې اسمان راوړی دی، ما په خپل جانان ایمان راوړی دی. کلتوري میلې کې قبایلي مشرانو هم ګډون وکړ او وی ویل خپل کلتور ژوندی ساتل د ژوندو کمونو نښه ده. خپل زوړ ثقافت، خپل رواج، خپل دستور دا مه هېروئ، دا ژوندي ساتئ، ځکه چې کوم قوم خپله ژبه، خپل کلتور، خپل کپړه، خپل لباس دا بدل کړي، هغه قوم ورکېږي. 2 ورځنۍ میلې پرانسته د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نصیرالدین د اپریل پر 24مه وکړه. نوموړي وویل د میلې مقصد د زده کوونکو غیر نصابي هلو ځلو ته وده ورکول او د سیمه ییز کلتور سره اشنا کول و.